آیا د ACL شلید نه خپل ځان ته رغیدی شي؟ که تاسو ته ویل شوی نی چې تاسو د زنګونو مخکني سلابي بند ACL ته زیان رسیدلی او تاسو دا پوښتنه لرئ چې آیا دا طبیعي ډول یا بیله جراحي رغیدی شي، نو نن همدې موضوع په اړه خبرې وکړو. دا له هغو عامو پوښتنو څخه ده چې کله هم ستاسو په کورنۍ کې چاته د ACL ټپ تشخیص شي نو ذهن ته درځي. ACL د مخکني صلیبي بند لپاره ولاړږي. دا د زنګون له اصلي بندونو څخه یو دی او د زنګون د بند اصلي ثبات ورکوونکی ګڼل کیږي. د دې بند اصلي دنده دا ده چې زنګون ثابت وساتي او د پښو د لاندې هډو کې شین بون له ډیر مخکې تخ څخه مخنیوي وکړي. دا بند په ځانګړي ډول د منډې، ټوپ وهلو، ناڅاپي اړخ ته ګرځېدو یا د لوري د بدلون پر مهال ډیر مهم رول لري. اوس د ACL بند شلیدل عموما څنګه پیش کی؟ عموما دا د فوټبال، کرکټ، بیډمنټن یا باسکټبال په شان لوبو کې پیښیږي کله چې زنګون ناچاپه تاو شي او د زنګون دننه نارامي رامنځته شي او پر مخکینی صلیبي بند باندې ډیر فشار راشي. دا حادثه همداراز د سړک د ټرافیکي پیښو یا له لوړاول پر مهال هم رامنځته کیدای شي. اوس تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده، آیا د ACL بشپړ شلیدل پخپله رغیدی شي؟ لنډ جواب دا دی چې نه، دا نشي رغیدی، ځکه چې ACL ته ډیر لږ وینه رسیږي. د بدن د نورو انساجو لکه هډوکي، پوست یا عضلاتونو برعکس چې وینې رګونه ورته ښې رسیږي، ACL ته ډیره کمه وینه رسیږي او دا نشي کولی چې بیرته خپل اصلي اوږدوال او ځواک ته رسیږي. نو ځکه د ACL بشپړ شلیدل عموما همداسې شلیدلی پاتې کیږي. خو د دې ټپ له تیرې د وروسته ته به ورو ښه احساس کړي، لکه درد به ختم شي او پړسوب به هم د وخت په تیرېدو سره کم شي. تا کولی شي چې پر خپلو عضلاتو کار وکړې، سو قوي شي او بیرته باور ترلاسه کړې او عادي تک پیل کړې. ښه احساس کول دا نه معنا لري چې ACL رغېدلی دي. که ته 3 تر 6 میاشتو وروسته MRI وکړې، لا هم به ویني چې ACL بند لا هم شلیدلی دي. نو آیا ته کولی شي چې د ACL بند په تره ژوند وکړي؟ ځواب یې هو دی. که ته د ناست ژوند طرز ته عادت شي یا که ته یو کم غوښتونکی کس یې لکه د اووه کلنې نه پورته عمر لرې یا که ته ډیر ورزش کې دلچسپي نه لرې یا کولی شي چې ځینې ونه خیږې، نو البته ته کولی شي چې د شلیدلي ACL بند سره ژوند وکړې. خو که ته د زنګون د بیا پړسوب، درد یا بې ثباتي شکایت لرې یا نشې کولی په ورزشونو یا زینو ختلو کې برخه واخلي، نو دا معنی لري چې ستا بدن د ACL بیا رغونې جراحي ته اړتیا لري. از که ته د موضوع ډیر وخت له پامه وغورځوي څه پیښ شي، دا بیا بې ثباتي کولای شي د منیسکس شلیدو لامل شي. منیسکس شلیدل د هډوکو ترمنځ د بالښت په څیر یو شی دی. نو که د ACL شلیدل ډیر وخت له پامه وغورځل شي او ته لا هم په منډه، ورزش یا بیا زینو ختلو کې بوخت یې، دا کولی شي د دې بالښت شلیدو ته لاره هواره کړي چې منیسک بلل کیږي. بلکې هم دا دی چې دا کار کولی شي د زنګون په بند کې د کارټیلیج زیان ته لاره هواره کړي چې دا بیا ښکاره ارترایټ، د زنګون کږوالی او په پای کې د زنګون د بدلو جراحي ته اړتیا رامنځته کوي. نو ځینې وختونه لویه ستونزه خپله د ACL شلیدل نه دي، بلکې هغه بیا بې ثباتي ده چې وروسته راځي او د مینیسک ټپونو او ارترایټ لامل کیږي. اسه آیا هر ACL شلیدل جراحي ته اړتیا لري؟ ځواب لا هم نه دی، ځکه دا ستا په عمر، د فعالیت کچې، د بې ثباتي درجې، دا چې یوازې د ACL ټپ دی که د PCL یا د زنګون کوم بل بند ټپ هم شته، یا که تا په سپورټونو کې فعاله یا فعال یې، یا ستا د دنده او ژوند طرز سړول دي، پورې اړه لري. نو دا ټول 6 فیکټورونه یو ځای د ACL بیا رغونې جراحي اړتیا ټاکي. ستا عمر، د فعالیت کچه، د بې ثباتي درجه، دا چې څو بندونه ټپي شوي دي، ته په سپورټونو کې بوخت یې او ستا دنده څه ده. نو د همدې فیکټورونو پر بنسټ ستا ډاکټر به درته وایي چې ته جراحي ته اړتیا لرې کې نه.
که ته کولی شي خپل ژوند د لږې اړیاله لرونکي ژوند ته محدود کړې، که ستا ګونډه باثابته وي یا که تا داسې ځوک یا چې خپل ژوند طرز بدلولی شي، نو البته ته کولی شي د ACL بیا رغونې جراحي پټه هم یو څخه وخت د فیزیوتراپي، کوادرسپس او همسترنګ پیاوړتیایي تمرینونو یا د فعالیت بدلون سره ژوند ته دوام ورکړي. خو که ته یو ځوان او فعال کس یې یا ورزشکار یې، یا که ستا په ګونډه کې بیا بې ثباتي پیدا کیږي، یا که د ACL ټپ سره یو ځای د مینیسکوس تپشم پیدا شوی وي، یا که د ACL ترڅنګ بل کوم رباط هم په ګونډه کې ژوبل شوی وي، نو بلا شکه ته باید د ACL بیا رغونې جراحي غوره کړې چې دا جراحي د ارتروسکوپي له لارې ترسره کیږي. نو یو بشپړ شل شوی ACL عموماً پخپله نه رغیږي. ځینې خلک کولی شي برته له جراحي هم ښه ژوند وکړي که چیرې د خپل ژوند فعالیتونه کم کړي. خو که ته ځوان او فعال یې، نو د ACL بیا رغونې جراحي باید ترسره شي، کنه بیا بې ثباتي کولی شي د منیسکس ټپ او د ګونډې د ارتریټ چټک پرمختګ لامل شي او بالاخره کیدای شي څو کاله یا څو لسیزې وروسته د ګونډې د بدلون جراحي ته اړتیا پیدا کړي. نو ټولې ښې هیلې درته لرم